دغه صحرایان وایي چې موږ ایمان راوړ. دوی ته ووایه تاسې ایمان نه دی راوړی، بلکې داسې ووایي چې موږ اطاعت کوونکي شو. ایمان لا تر اوسه ستاسې په زړونو کې داخل شوی نه دی. که تاسې د الله او د هغه د پیغمبر فرمان برداري غوره کړئ، نو هغه به ستاسې د عملونو په اجر کې څه کموالی را نه ولي. په باوري ډول الله بخښونکی او مهربان دی. په حقیقت کې خو مؤمنان هغه دي چې پر الله او د هغه پر پیغمبر ایمان راوړ، بیا هغوی څه شک نه کړ او په خپلو مالونو او سرونو سره د الله په لاره کې جهاد وکړ. هغوی ریښتوني خلک دي. ای پیغمبره، د ایمان دغه مدعیانو ته ووایه آیا تاسې الله ته د خپل دین خبر ورکوئ، په داسې حال کې چې الله د ځمکې او اسمانونو په هر څه باندې پوهیږي او هغه د هر شي علم لري. دوی پر تا احسان باروي چې دوی اسلام راوړ. دوی ته ووایه د خپل اسلام احسان پر ما اچوئ، بلکې الله پر تاسې احسان باروي چې هغه تاسې ته د ایمان لارښوونه وکړه که تاسې په رښتیا سره د خپل ایمان په دعوا کې رښتوني یئ. الله د ځمکې او اسمانونو د هر پټ شي علم لري او هر څه چې تاسې کوئ هغه د هغو ټولو لیدونکی دی.